نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. امید ممیز او نه خود خوړل. خورې زرغونې غوښتل چې مور ته ورشي او له هغې نه د ځان لپاره هم لږ وغواړي، خو امید ورته وویل چې پلار جانداد هر وخت دته تازه او وچه میوه راوړي. زرغونه په دې خبره خپه شوه. له بلې خوا مجید او مجیب د ګلخان موټر ته ورخیږي. دا چې چیرته ځي په ډرامه کې اورو. صبر وکړه مجیبه، دا یو لاس دې زما په اوږه تکیه که او موټر ته ور وخیژه. دا موټر هم دومره لوړ دی، داسې نه چې اوس راولوېږم او دا بل لاس مې ژوبل شي. ولې ولوېږې؟ غټ هلک یې، پښه دې دلته کېږده او پورته شه. خدای شکر. مجیب داسې شکر ایستل فقط چې کوم غرته پورته کېدل. که رښتیا ووایم ستا موټر هم داسې دی لکه څوک چې دیوال ته له زینې پرته خیږي. ګلخانه له خیره سره حرکت وکړه. ماجد استاد راځه که نه، ته په مخکې سیټ کې له ما سره یو ځای کېناستل، ولې هلته شاته کېناستل؟ نه پروا نه کوي، څه په مخ سیټ کې ناسته او څه هم شا سیټ کې، فقط چې ورسېږو. مخ سیټ پراخ ځای درلودل او ته هم ښه ازاده کېناستل. اوکې نه کور دی ودان، زم دلته د مجیب څنګ ته خیم، بس ته حرکت وکړه له خیره سره. اوکې همدا اوس له خیره حرکت کول. رښتیا د مجیب په لاس باندې څه کېدل؟ داسې ښکاره کېدل چې ژوبلېدل. هو هغه په دري ژبه کې یو متل دی چې وایي خودکرده رانې درد است نه درمان، هغه یې همدلته ویلي دي. لکه چې مجیب په ساتیرۍ کې خپل ځان ژوبلول. زه سم پوهېدل. اوه وایم بیخي سر دې سم په خبره باندې خلاص شو. دا د لاس ژوبلېدل د ساتیرۍ مډال دی مډال. مجید استاد ته نه بقارېدل، د ماشومانو خو بغیر له لوبو نه طاقت کېدل، خو مجیب په لوبو او ساتیرۍ کې باید ډېر ډېر احتیاط کوم، ځکه خدای مه کړه لاس یا کوم بل هډوکی ماتېدل. زما خو په ویلو ورته خوله ستړې شوه، خو دا ځل د ده ګناه نه ده، دا ټوله ملامتیا د لالباز د زوی شمس ده. زه سم نه پوهېدل، شمس څنګه ملامت کېدل؟ د شمس له لاسه د مجیب لاس ژوبل شوی دی او د دې کار پوښتنه به خامخا ورنه کوو. که زما اورېدل نو ته لږ حوصله کوه، ځکه تر ټولو ښه خبر دا چې تر هر څه دمخه باید خبر معلومېدل چې څوک په دې کار کې ملامت او وروسته له هغې بیا تصمیم نیول. اوکې خبره ښکاره ده، شمس مجیب ته شله شوی و او د ده د ټینګار له وجې مجیب ساتیرې ده ورسره راتللی او دا کارنامه یې کړې ده. شمس نه وای شله شوی نو د مجیب لاس به هم نه ژوبلېده. خیر مجید استاد، ما خو مخکې تاسو ته ویل چې حوصله کول، اوس مجیب راته ویل چې لاس یې څنګه ژوبلېدل. لاس مې په ساتیرۍ کې ژوبل شو، ما او شمس دواړو منډې وهلې چې ناڅاپه مې پښه بنده شوه او په مځکه وغورځېدم. دا څه ویل؟ زه شکر چې د لاس هډوکی دې نه ماتېدل. که د دا ساتیرۍ وي نو یو ورځ به لاس هم په غاړه کې پروت راته راوړي. مجیبه دا هر څه وخت پېښېدل؟ تېره شپه. اوکې تېره شپه، داسې نه چې هغه دوه کسه مجیب او شمس اوسېدل. غوټۍ په کوټه کې لالبازه ستړی مشې، په خیر راغلی. خیر یوسې ته ستړي مشې، دا د ستړی ستومانه کور ته راغلم. تر څو چې ژوند شته ستومانۍ خور سره مل دي. رښتیا دا د کوټې په کونج کې دی چې پلاستیک کېښود، څه شی دې پکې راوړي؟ که د خوراکي شی راوړی چې زه ځای په ځای کړم؟ نه خوراکي شی نه دی، د ځمکو لپاره مې کوډ اخیستی دی. ښه نو چې خوره ده بیا دې د کوټې په کونج کې ولې کېښوده؟ خو بیرون به دې په برنډه باندې ایښې وه. پلاستیک دې داسې معتبر کوټې ته دننه راوړ، ما ویل لکه چې کور ته د سودا څه شی راوړې.
خبره نه چې خوره ده. پلاستیک خو مې ستا خبره کوټې ته ځکه داسې متبره دننه راوړو چې همداسې متبره پیسې مې پې ورکړي دي. هغه سوتره خوره مې اخیستې ده. ښه زه چې درته ګورم جیب دې ډک دی چې په خوره پیسې ورکوې او داسې اضافه خرچۍ دې شروع کړي دي. ما خدای دې ستا په خوله وکړي چې جیب مې ډک شي، خو دا خوره مې باید اخیستې وې، ځکه که دې قاني کې بیا به چلم زده کې. او یوازې په اوبو خو نه ده چې ځمکه به حاصل کوي، باید ځمکه ورته تقویه شي. ستا خبره خو په ځای ده، خو اوس به ته داسې وکړې چې ما ته به یو څو روپۍ راکړې چې ضرور مې پکار دي. داسې شي روپۍ؟ زما سره خو په جیب کې یو شان زاپولی هم نشته دی. داسې خبرې مه کوه، زه پوهېږم چې پیسې در سره شته، خو زړه دې پې نه کېږي. نو چې را سره یې بیا خو له تا نه پټوم. وایي پټول تور وي که سپین. د جانداد په دوکان کې مو چې هغه لیمڅی خرڅلاو ته ایښی و، د هغه پیسې دې څه کړې؟ د هغو پیسې؟ هو، فاطمې په خپله خوله راته وویل چې جانداد د لیمڅي پیسې تا ته درکړي. وایي هو، رښتیا اوس مې یاد ته راغلي. رښتیا هم جانداد هغه پیسې ما ته راکړي، خو هغه ټولې رانه مصرف شوې. اوس ما په پیسو مه ځوروه، پوهېږم چې ټولې در سره دي، ژر ټولې راواړوه. ولې دې وځوروم؟ خو چې را سره وی درکړې به مې وي. اوس چې نشته نو ځان درته پیسې کم که څه؟ ولې نشته در سره؟ څه دې کړي؟ ته اوس له ما نه د پیسو حساب کتاب ما اخله که نه. په سیند کې خو مې نه دي غورځولي، همدې کور ته د سودا په راوړلو کې رانه مصرف شوي دي. ګوره لال بازه، له ګلمکۍ نه د کالیو د حجرې پوره وړې یمه، که مې په کار نه وای بیا مې نه درنه غوښتې. اوس نو پیسې راکه. او نو ته مې په خبره ولې باور نه کې غوټۍ؟ ما خو درته ویل چې هغه پیسې د کور په خرڅو خوراک رانه ولګېدې، نو زه یې له کمه کم درته. ګلمکۍ ته مې ویلي وو چې څنګه مې د لیمڅي پیسې لاسته راغلې، اول به ستا پور در خلاصوم، که یې ور نه کم بیا به په کومو سترګو ورته ګورمه. نور مې ماغزه مه خوره که نه، بې له هغې م ستړی یم. او دا څو ځلې مې چې درته د بازار نه رنګ او تار راوړل، هغه خو وړیا نه و، او په ماغه پیسو مې درته واغستل. نور نو دا د پیسو ویرونه راته ونه کړي. فاطمې، که یوه پیاله چای را تیار کړې نو دا ستړې به مې دمه شي. ترموز کې مازدیګرینی چای شته، ته تر هغې دا څکه، زه درته په منډه تازه چای را تیاروم. بس همدا صحیح دی، خیر اوسې، له تازه نه تېرېږه. ګړم ورسره در واخله چې تریخ شوی به وي. پلاره ستړی مه شې. لوی سړی شي امیده زویه، تو راشه دلته خواته مې کښېنه که نه. پلاره د خوراک لپاره دې راته څه شی راوړي؟ نن خو مې درته یو شی هم نه دی راوړی زویه. ولې تا خو ویل چې نور به درته هره ورځ د خوراک لپاره یو څه راوړم. سبا به یې درته راوړم، نن بیخي د دوکانونو خواته تلی نه یم، ځکه مې درته څه رانه دا دې اموخته کړ، کله ورته په پټه یو شی راوړي او کله بل شی، خو زرغونه درنه بیخي هیره ده. کله مې خوراکي ته څه شی راوړي دي؟ بله ورځ دې ورته له کشمشو او نخودو جیب ډک کړی و. زرغونې راته څو ځله ګیله وکړه چې پلار مې هر وخت امید ته شیان راوړي او ما ته نه. مورې، زرغونه هسې دروغ وایي، ما ورسره ټوکې کولې چې پلار مې ما ته شیان راوړي او تا ته نه. خوله دې بنده که امیده، ته داسې ښه سړی شوی یې، زرغونه هېڅ کله هم دروغ نه وایي. ښه، ته اوس په امید سترګې مه راباسه فاطمې. په هغې ورځ را سره دومره پیسې نه وي چې زرغونې ته مې یو څه راوړي وای، ځکه مې یوازې امید ته راوړل. همغه راوړي نخود او کشمش به دې نیم امید ته ورکړي وای او نیم زرغونې ته، هغه به هم خوشحاله شوي وای. ما ورسره نیمول، خو زرغونې ویل چې زه نه خورم. زه ته وځه امیده، هسې مې ماغزه مه را خرابوه. تو د زرغونې په سټ له ما سره مه نښله وښځې، فقط چې یوازې ستا لور ده. چې سمه خبره درته کوم ښه در باندې نه لګي، یا یو تم څه مه راوړه او یا یې دواړو ته راوړه. او ته بیا خپله خبره کوي، خو درته ومې ویل چې پیسې را سره نه وي. چې پیسې در سره نه وي، امید ته به دې هېڅ څه نه راوړل. چې تا څنګه نن دا حسابونه را سره شروع کړي؟ زما دواړه اولادونه دي او دواړه راته ګران دي. حساب در سره نه کوم جان داده، خو په دې کار دې زرغونه خفه کېږي او زړه یې درنه ماتېږي. زرغونه باید په دومره وړو خبرو ځان خفه نه کړي. چې د امید غوندې پام ور باندې نه کوي، خامخا به خفه کېږي
هغه هم در باندې لکه امید حق لري. زه له حق نه منکر نه یم، خو امید ته هلک دی. سخت کارونه ور په غاړه کیږي، خو خړو ته ضرورت لري چې قوي شي. دا دې پکې اوس نوې خبره راوېسته، په نورو یې نه پوهېږم جان دادا. ما در باندې خپله غاړه خلاصه کړه چې یا امید ته مې شی مه راوړه او یا یې دواړو ته راوړه. کور کې راته غم مه جوړوه. او دوبار بن کرم د سین غاړې ګلونه چې باغ مې جوړ شي رانه یوسي سیلابونه. او دوبار بن کرم د سین غاړې. سلام علیکم نسیمه مهربانه، خد سات تیر دی ښه، مزې دې وکړې مزې. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. ستړی مشه باداره، اوس راځه راځه مزې له کومه شوې، هسې ځان خوشحاله و. خیر یوسې، اول مې په دې پوه کړه صاحبه مهربانه چې څنګه یې، کور ته کراري ده، معلم صاحب او کریم ښه دي؟ شکر دی، د الله رحم دی. وایه که نه ته خپله څنګه باداره؟ ښه یم صاحبه مهربانه، خو تا ته چې ګورم زړه مې درته بدېږي. ولې یو شاګرد نه نیسې چې لاس دې پرې سپک وي؟ شاګرد مې شته دی، خو نن نه دی راغلی. که وایې چې په منډه درته چای را برابر کړم. نه نه، خپل ځای دی، چای نه څښم، دوکان مې همداسې پرېښی، بېرته په منډه ځان رسوم. اوس مې په دې پوه که چې څنګه را چکر شوې. که رښتیا را باندې وایې صاحبه مهربانه، راغلی یم چې یو پوښتنه درنه وکړم. مهرباني وکړه، د څه شي پوښتنه؟ هغه تا به یو وخت په خپل لاس جوړ شوي بوټان ولایت ته لېږل، ما ویل چې اوس دې هغه کس سره لیندین شته او که نه؟ ښه نه نه، هغه لیندین اوس ختم شوی دی باداره. ولې ختم شوی صاحبه مهربانه؟ له هغه سره خو ستا ښه کار جوړ و. بس پوښتنه یې مه کوه، هغه کس هم سړی نه و. نسیم دومره نازوانه نه دی چې غلط انسان سره به کاروبار کوي. لکه چې ګنګړپي در سره کوله که څنګه صاحبه مهربانه؟ نه نه، دا خبره نه وه، خو بس خوند یې رانه که. هغه سړی د تاریخي اثارو قاچاقبر و او نور کارونه هم زما په طبیعت برابر نه و، ځکه مې ورسره کیسه ختمه کړه. زه ښه دې کړي صاحبه مهربانه. دا راته ووایه چې شمېره یې در سره شته که نه؟ د جلال قاچاقبر شمېره ښایي؟ و، د همده شمېره مې په کار ده صاحبه مهربانه. و، شمېره یې را سره شته دی، خو څه کار دی ورسره و باداره؟ هسې له کار مې ورسره و. دې اوس شمېره راکړه، زه دې بیا پویومه. نوی کور نوی ژوند، د بی بی سی رادیویي ډرامه. غوټۍ په ښکلو رنګونو د میږو له وړیو نه لیمڅي جوړول او د جانداد خیاط په دکان کې خرڅ ته ایښودل، خو پیسې خاوند لالباز اخیستې او څنګه یې چې خوښه وه هغسې مصرفولې. له بلې خوا پردل په ټلیفون کې ملک ادم خان ته یو زیری وایي. دا چا زنګ وهلی؟ خدای دې وکړي چې خیر وي. ته صبر چې زه یو کیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مشه ملک صاحب؟ ته ستړی مشه. څوک یې؟ لږ پس راتېر شه، ومې نه پېژندې؟ پردل یم پردل. ما ولې نه پېژنې ادم خانه مهربانه؟ دا ته یې پردله؟ په تلیفون کې د غږ بیخي بل ډول راته ښکاره شو، ځکه مې ونه پېژندې.
کنې تا به څوک نه پېژني زوروره. ښه څنګه یې ملک صاحب ادم خانه، په کور کې قراري ده؟ شکر دی د خدای فضل دی. ته څنګه یې؟ زه هم ښه یم شکر دی. بیخي پسې ورک شوی زوروره. لږ پس راتېر شه، ما خو د لارې ته سترګې نیولې دي چې څه وخت به غږ راکوې. رانه هېر نه یې صاحبه مهربانه. زه چې ورک وم دا هم ستا لپاره ورک وم. له خلکو مې پوښتنې کولې. دا څه وایې پردله؟ لکه چې کومه ښه خبره دې راوړې ده. که زیری وي نو څه ته ګورې؟ زر یې ووایه که نه؟ ویم زیری وبوله. یو نفر مې پیدا کړی دی. څوک دی؟ جلال نومېږي. د تاریخي اثارو قاچاقبر دی. خبرې مې ورسره کړي دي. څنګه خبره دې ورسره کړي؟ لږ پس راتېر شه، دی څه وایي؟ جلال ښه سړی دی ادم خانه مهربانه. ما ته یې له خبرو داسې ښکارېده چې سودا به وشي. دا خو به ډېر ښه وشي. خو ته دا خبره راته وکړه چې دی څه وایي؟ دی خو وایي چې یو وار د اثارو عکسونه ګورم. نو صاحبه مهربانه که سودا کوي د تاریخي اثارو عکسونه دې واخله او راویلېږه. ما ویل چې کوم سخت شرط به یې یاد کړی وي. لږ پس راتېر شه، دا خو ډېره اسانه خبره ده. عکسونه به یې اوس دستي در ولېږم. بیخي سمه ده چې دی یو ځل عکسونه وګوري، نورې خبرې به بیا وروسته کوله خیر. خو جلال سم باوري سړی دی که نه؟ هسې نه چې په عالم کې مو رسوا کړي. غم مه کوه صاحبه مهربانه. پردل داسې سړی نه دی چې د سودا لپاره به غلط خلک په لاس درکوي. خیر خو احتیاط ښه دی که نه؟ احتیاط بالکل ښه دی. خو ما درته وویل چې بېغمه اوسه. جلال ډېر با تجربه او د خبرې سړی دی. د ما هم دغسې سړي په کار دی. لږ پس راتېر شه چې په دغو کارونو کې لږ بلد وي. لږ نه ډېر بلد دی صاحبه مهربانه. د تاریخي اثارو کاروبار داسې ورته معلوم دی لکه د خپل ورغوي کرښې. بس بیخي مې خوښه ده. زه بکسونه در ولېږم، نورې خبرې بیا وروسته سره کوو. خو ما هېر نه کړې ادم خانه مهربانه. نه دې هېروم، تا خو بیخي نه هېروم. لږ پس راتېر شه، هر وخت مو چې سودا وشوه بیا ستا شیریني ښه ډبله در کوم. لږ به بیړه وکم. لال باز به وږی شوی. له سهاره تر اوسه په پټیو کې لګیا دی او کار کوي. غوټۍ ستړې مه شې. ته ستړې مه شې. ګلمکۍ ته له کومې خوا راغلې؟ ما پرېږده، دا راته ووایه چې ته چېرته روانه یې چې دیګ دې په دسمال کې غوټه کړی. زه پټیو ته ځم لال باز ته ډوډۍ ورکړم. لال باز لکه چې ډېر در باندې ګران دی چې داسې په بیړه روانه وي. ته به وایې هسې نه چې وږی شوی وي. د ګرانښت خبره نه ده. شمس په کور کې نه و. مجبوره شوم چې زه ډوډۍ راواخلم او راووځم. ما ویل هسې نه چې د ډوډۍ وخت تېر شي او خدای مکړه لال باز وږی شي. څه شی دې ورته پاخه کړي دي؟ لوبیا ده. ته چېرته روانه یې؟ زه د ولسوالۍ بازار ته ځم. د خیاطۍ شیان مې ختم شوي دي، هغه اخلم. خو د غفار له دوکانه یې در واخله. تر بازاره پورې ولې خوشي ځان ستړی کوې؟ ټول شیان د غفار په دوکان کې نه پیدا کیږي. تار، تڼۍ، زري تار، په خیاطۍ کې خو ډېر شیان په کار کیږي. رښتیا وایې دا شیان خو د کلي په دوکان کې نه وي. غوټۍ زه ډېرې پیسې نه لرم. کله تا سره وي رایکه، اوس مې په کار دي، که نه مې درنه غوښتې. کاشکې را سره وای. ستا له ویلو پرته مې درکولې. اوس خو یې نه لرم چې هر وخت یې پیدا کم اول به ستا د جامو جوړولو پیسې درکم. نه هغه خبره نه ده. ما هم نه په تنګولې، خو اوس مجبوره یم ځکه مې در یاده کړه. ولې به یې نه را یادوې؟ خپل حق دې دی. کاشکې مې لا وختي یې درکړې وای. خو میراث پیسې دې شي. زه هم ډېره تنګلاسي یم. د تنګلاسۍ خبره مه کوه. پیسې ډېرې لرې، خو هسې بانې کوې او خلکو ته ځان نه ښکاروې. له کومه شي؟ کاشکې مې لرلی. خلک وایي پیسې په خپله ځان ښکاروي. که ما لرلی ته به هم را باندې خبره وې. زه خو خبره یم. نور خلک که خبر وي او که نه وي، مګر زه خبره یم چې پیسې لرې او ښې ډېرې لرې.
لکومه به یې کوم. ما مه تېر باسه. د لیمڅیو په جوړولو کې د دومره پیسې وګټلې چې اوس به د جیبونه ترې ډک وي، خو هسې زما پور نه راکوي. ګوره ګل مکۍ، دروغ درته نه وایم. د لیمڅیو پیسې لالباز ما ته نه راکوي، خپل جیب ته یې اچوي. ګڼې وختي به مې ستا پور درکړی و. دا خو ډېره عجیبه ده. ځان ته ستړی کوې، لیمڅي ته جوړوې، خو پیسې لالباز جیب ته اچوي. ځینې واخله او خپل کارونه دې پې وکړه. خیر، زه ځم. بیا چې د هر وخت پیسې ډېرې شوې زما پور راکه. لرې دې له مخې دا میخ به دلته ټاکو هم. دا ده چې کنه څه خبره ده ناظره ببر سره؟ څنګه د خوله پاس اسمان ته خلاصه پاتې ده؟ ویم پټه که چې اوس به د کوم مچ په خوله کې ننوځي. وایم چې له دې خبرې سره خو مې نوم نوی لیکلی ښه به و. تا ته دې ویل چې ریم دا ده بې خبره. د دې پر ځای چې په ما پورې وخاندې یو ځل پاس وګوره بیا به درته معلوم شي. همدا ده چې که نه اوس دې سم کار وکړه. له دې لوحې سره خو موزیکانې لا د دوکان رنګ ویسته او د دوکان په څېر شو. تا ته دې ویل شي اوس دې خوله در پټه که. دا لږ د وخته خو دې په ما پورې خندل هغه څنګه و؟ دا ده چې که نه خفه کېږم ما له ټوکو نه هغه خبره درته وکړه. تا ته دې ویل شي زه ستا په څېر نه یم چې په وړه خبره زر بلوس شم. هی رحیم داده، تا ته دې ویل شي ته خو د دې لوحې ښایست وینې. زه خو وایم چې سودا او ګټه به مو همداسې له خیره سره ښایسته وي. دا ده چې که نه په خوله دې برکت شه. ته به اوس دا راته ووایې چې په دې لوحه کې څه لیکلي دي چې زه هم پرې پوه شم. تا ته دې ویل شي ورکه وایې چې پې پوه نه شي ښه به وي، هسې به دې بیا زړه بد وي. دا ده چې که نه ولې څه دې پې لیکلي دي چې زما زړه به پې بد وي؟ هله نو زه راته یې ووایه چې اندېښنه دې کړه. لرې دې له مخې ریم داده انډیواله، اندېښنه څه شي ته کوې؟ د دوکان پر لوحه باندې د دوکان د صاحب له نوم نه پرته کوم بل سم لیکل کېږي چې داسې د رشخندۍ پوښتنې رانه کوي؟ په دې خو پوهېږم، مګر زړه کې دې راته شک پیدا کړ. داسې نه چې زما نوم دې پکې نه وي لیکلی. رحیم داده خدای دې خوا نه کړه، دا خبر دې څنګه وکړه؟ دا ده چې که نو که رښتیا درته ووایم ته راته داسې په معامله کې پاک سړی نه ښکارې. ما ویل داسې نه چې په دې کې دې کوم چا مل راسنۍ کړی. څه شی؟ څه دې ویلې؟ څه دې چې واورېدل. دا ده چې که نو زما د خبرې مطلب دا دی چې کومه چالاکي دې نه یې کړي. ځه تا ته دې ویل شي اوس دې خپله خبره وکړه. ځان ډېر مه راته سپینه وه، خو لرې دې له مخې دا درته وایم چې زه دومره نمک ناشناسه سړی نه یم. هی زما ښو ته ګوره او د ده خبرو ته ګوره. ناظره ببر سره ولې تا څه ښه کړي دي؟ تا ته دې ویل شي چې په لوحه مې نوم لیکه، نو اول مې ستا نوم د لوحې په سر کې ښه غټ ولیکه او بیا مې د لوحې په کونج کې خپل نوم وړوکی ولیکه چې لرې دې له مخې ستا په زړه کې څه ونه ګرځي. خو ستا خبرو ته راشه. دا ده چې که ناظره ببر سره زه خو دې په دې خبرې سره ډېر بد خړ کړم. دا ده چې که اوس مې ومندلې چې رښتیا شراکت یعنې څه. لږ په سره تېر شه، موبایل ټلیفون خو مې واخیست. باید د دې د لګولو په چلم پوه شم، له چا نه زده کړم چې څه ډول دا لګول کېږي، څه ډول چلنېږي. ملک صاحب ستړی مه شې. سمیع الله ته هم ستړی مه شې. دا په لاس کې دی چې کوتای دی؟ همدا لږ د مخه مې د ټلیفونونو له دوکان نه دغه موبایل واخیست. تېره ښکاره که چې زه یې وګورم. واخله دغه دی. لږ په سره تېر شه، وایي ګوره چې دوکه کړی خو نه یم. دا یم بل دی. پیسې خو یې ښې ډېرې رانه واخیستې. مبارک. دا خو د ډېر ښایسته ټلیفون اخیستی دی. له خیره سره ترې کار واخلې او زوړ یې کې. دا بیه یې په بل کې لیکلې ده.
دا ووایه چې تېرېستلی یم که څه؟ نه تا څوک تېرېستلی شي ملک صاحب، په ډېره مناسبه بیه یې درکړی. که ما اخیستی دومره ارزانه مې نه شوی اخیستی. یاره ډېر چلاکه بنیادم یې سمیوله، د ډار دپاره مې داسې وایې؟ نه رښتیا درته وایم. ټلیفون دې واخله راکه. لا دې وروسته که خیر وي خپل تصویرونه به پکې باسې او ملګرو ته به دې ورلیږې. او رښتیا دې کې سندرې مه اورېدل کېږي. د تا پخوانۍ سندرې خوښې دي او که اوسنۍ؟ نه مې پخوانۍ خوښې دي او نه اوسنۍ. سندرو اورېدو ته مې نه دی اخیستی. لږ په سره تېر شه، آخر ما لږ سړی یم، یو نیم بل کار به پې کوم. نو دا دې یوازې دې ته اخیستی چې د خپلوانو شمېرو ته پې زنګ ووایه؟ زنګ وهلو ته وړوکی ټلیفون در سره شته، د هغې چل رسده دی، اسانه کار ترې اخیستل کېږي. ملک صاحب که یوه پوښتنه وکړم خفه کېږي خو به نه؟ لږ په سره تېر شه، په پوښتنه څوک خفه شوي چې زه دې خفه شم؟ ما ویل چې د موبایل د کارولو چل دې زده کړی که څه؟ یاره سمیوله، د موږ د ځوانۍ په وخت کې دا شیان چاله په خوب کې هم نه ولیدلي. لږ په سره تېر شه، د اوسنۍ زمانې شیانو په چلونو ستا غوندې ځوانان ښه پوهېږي. چې رښتیا یې درته ووایم زه هم دومره ډېر پې نه پوهېږم. زما خپله هم وړوکی ټلیفون دی، یوازې شمېرو ته پې زنګ وهل کېږي، نه کامره لري او نه هم سندرې پکې اورېدل کېږي. ځان نه بلده ما نیسه سمیوله. لږ په سره تېر شه، د ګلخان لالا سره دی، خو یو څه چې عین دوه دا زما نه هم غټ ټلیفونونه په لاس کې وي. هغه ځینې شیان پکې راښودلي دي. چې درښودلي دي بیا خو دومره ما ته را زده که چې عکسونه پکې څنګه اخیستل کېږي. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. رحیمداد او ناظر په شریکه په برکلی کې یو دکان جوړ کړی و. د دکان د لوحې جوړولو کار ناظر په غاړه واخیست. هغه له قمرګل نه وغوښتل چې د ده نوم دې لوی او په زرینو کرښو ولیکي او د رحیمداد نوم دې د لوحې په یو کونج کې په نري خط. فتح خانه، او فتح خانه. آدم خانه څه وایې؟ لږ په سره تېر شه، ودرېږه. راځه درته ولاړ یم. ښه ده چې غږ مې په زوره وکړ، کنې ته تر ما چابک یې، په تګ کې رانه مخته کېدې. نه هغسې خو ته تر ما ډېر ځوان یې. لږ په سره تېر شه، دا ووایه چې چېرته روان یې؟ د ولسوالۍ بازار ته ځم، په کور کې سودا تمامه شوې وه، ما یې لږ سودا به راوړه. ښه لږ په سره تېر شه، زه هم په سودا پسې ځم، درځه چې ځو سره ملګري به یو. راځه اوس خو هسې یم په ډېرو شیانو کې سره ملګري یو. درځه نو چې روان شو. کله چې له کوره راوتم زړه مې و چې زنګ درته ووهم، خو بیا مې ویل چې هر وخت له بازاره راغلم سره وبغږېږو. ښه خیر خو خیر دی. لږ په سره تېر شه، ما وې د کاروبار تازه احوال به درکړم. څنګه سودا خو به دې نه وي کړې، یا خو به دې څوک ورته پیدا کړي نه وي؟ یاره فتح خانه تر اوسه خو مې کړې نه ده، خو دا سره ته معلومیږي چې دا سودا به ډېر زر وشي. څنګه؟ پر دل د تاریخي اثارو یو قاچاقبر په ګوتو راکړی، جلال نومیږي، له هغې سره به سودا وکړو. څومره ښه، نو خبره تر کومه ځایه رسېدلې ده؟ سودا کېږي که نه؟ تر اوسه خو لا وخت شته، لږ په سره تېر شه، خبره مو سره ختمه کړې نه ده. نو تا ته څنګه ښکاري وبه شي که نه؟ خامخا به کېږي. قاچاقبران ما ته معلوم دي، په تاریخي اثارو پسې په منډو ګرځي. کاشکې وشي. جلال پر ده ته ویلي چې یو ځل د اثارو عکسونه ګورم، بیا به خبرې سره کوو. نو عکسونه یې ولیدل که نه؟ نه تر اوسه خو یې نه دي لیدلي. لږ په سره تېر شه، ما د همدغه لپاره له تا سره مشوره کوله. یاره آدم خانه منم دی،
بالکل د همدغه کارونو استاد یې ته چې زه نور بېغمه یم چې څوک مو تېرېستلی نه شي. نو جلال هم چلا دی چې یو ځل عکسونه خامخا ګورم لږ په سره تېر شه په څو ورځو کې به د دغه سودا غږ واورې. نو څه ته ګورې خو عکسونه ورولېږه چې زر سودا سره وکړو. ورلېږم یې ښه. او د نن کار سبا ته مه پرېږده په دغو کارونو کې لټي ښه نه ده. داسې کړنو د الماریو په ډکېدو سره دوکان یې لا رنګ راوویست. که خدای کولی نو اوس به ګاک هم زیات شي. ناظر صاحب چې ډېر چالاک استاد دی. ګواکې څنګه دې خوله نه راټولېږي غفاره خیر خو به وي. ستاسو د دوکان په جوړېدو خوشحاله یم نو ځکه خاندم. دا داسې که نه هسې په خوله دا خبره کې له زړه دې یو الله خبر دی. تا د خپل دوکان لوحه لیدلې چې ته پکې لیکل شوي دي؟ لوحه خو ما په خپل لاس ولګوله ښه روغه جوړه ده خو تا ته زور درکوي چې ګواکې ستا د دوکان لوحه نشته او زموږ شته. که یو ځل دې لوستلې او پرې پوه شوی نو بیخي به دې دا لوحه لګولې نه وی. دا داسې که نو ولې په لوحه څه شوي خو زما د ناظري نوم پې لیکل شوی. رحیم دادا ستا نوم خو بیخي چاته ښکاري نه. ګواکې ستا به سترګو کار پرې کوي کلینیک ته لاړ شه او ځان ته عینکې واخله. که د ناظر نوم درته نه ښکاره شوی نو یوه خبره زما نوم خو پې غاټ لیکل شوی. تعلیم خو دغلته په ښه راځي کاش چې لوستل دې کولی شوې رحیم دادا. ما ته خو داسې ښکاري چې زموږ د دوکان د جوړېدو سره د ماغزه له لاسه ورکړه. دا ده چې که نو ورخطا کېږه مخه خدای پاک هر چا ته خپل نصیب رسوي. زه روغ جوړ یم تاسې چې دوکان نه مارکېټ هم جوړ کړئ پروا نه راځي. دا ده چې که نو لا خو څو ورځې نه دي شوي او ستا ماغزو کې فرق راغی. دا خو چې ته زموږ د دوکان مخ ته د ګاک کتار وګورې نو بیا به د خلک په زیارتونو ګرځوي. تا ته چې هر رقم ښکاري خو رښتیا خبره دا ده چې زما در باندې هېڅ بخیلي نه راځي. او چې بخیلي دې نه راځي نو دا ده چې که نو بیا څه شي ته خاندې. خبره دا ده چې تا ویل دا دوکان زما او د ناظر شریک دی. خو څه ګواکې دروغ خو مې درته نه دي ویلي خو شریک دی که نه. نو چې دوکان دې ورسره شریک دی بیا یې ولې په لوحه کې ستا نوم وړوکې او داسې ځای کې لیکلی چې په اسانه چاته ښکار یم نه. ګواکې داسې به نه غپاره ته اوس هسې ما او ناظر سره اچې چې تا ته مخه خالي شي. که زما په خبره دې باور نه شي له کوم بل چا نه پوښتنه وکړه چې حقیقت درته معلوم شي. دا ده چې که نو ناظر خو ما ته وویل چې ستا نوم مې غټ ولیکه او خپل مې وړوکې. هغه ستا په تېرېستو ښه پوهېږي خو که زما منې نو اوس هم سر یې وخت دی. دا لوحه بدله کړه خلکو ته داسې ښکاري چې دوکان د ناظر دی او ته ورسره شاګرد دی. نه پوهېږم چې دا قلعه به چیرې څو ورځې وشوې چې درکې نشته سبق ویلو ته نه راځي. خدای دې خیر کړي چې څه ستونزه ورته پېښه شوې نه وي. یو وار به له رحیم لالا سره وغږېږم. سلام علیکم ګلالۍ خورې چال دی ښه خو یې؟ علیکم سلام رحیم لالا ښه یم ستا چال دی په کور کې کراري ده؟ هو کراري به وي خو تا څنګه راته زنګ ووهه خیر خو به وي؟ خیرت دی لالا لکه چې په کور کې نه یې؟ نه په کور کې خو نه یم دا راته ووایه چې ستاسو خواته کراري ده. او خیرت دی رحیم لالا خو څو ورځې کېږي چې عاقله سبق ویلو ته نه ده راغلې. ما ویل چې له تا یې تپوس وکړم. څه شی نه ده درغلې دا ولې؟ همدا مې غوښته چې له تا یې وپوښتم ځکه مې درته زنګ ووهه. ګلالۍ خورې زه دا څو ورځې کېږي چې په کور کې نه یم ولایت ته راغلی یم څه کار مې دی نو نه پوهېږم چې عاقله ولې تا ته نه ده درغلې. اوس یې نه ویل چې ولایت کې څه کوې زه خو ستا له تګه هم خبره نه یم. خیریت خو به یې؟ ډاډه اوسه کومه خبره نه ده یو څه کارونه مې دي کله چې کور ته لاړم بیا به درته ووایم. ښه ده خو کاشکې چې مخکې له تلو دې راته ویلي وای
ما به په عقیلې خیال ساته. ته ښه وایې په رښتیا چې دا زما تېروتنه ده، مګر زه خو بېګا شپه له ټولو سره په ټلیفون کې وغږېدم، عقیلې سره مې هم خبرې وکړې، څه خو یې راته ونه ویل؟ خیر دی رحیم لالا، کله چې کور ته راغلې له عقیلې وپوښته چې ولې خپل درسونو ته نه ده راغلې. انشاءالله همدا چې کور ته ورسېږم ورسره غږېږم، خو ما سره م اندېښنه شوه چې څنګه یې خپل سبقونه پرېښي او تا ته نه ده درغلې. ته اندېښنه مه کوه، هرومرو به کوم کار ورته پېښ شوی، یا دا ده چې ته نه یې نو هغې هم سبق ویل پرېښي. نه پوهېږم، ما ورته د هغې په خوښه د 10م ټولګي کتابونه هم راوړي وو، په ډېره لېوالتیا یې خپل درسونه لوستل. ته باید تل د عقیلې په فکر کې اوسې، هغه درس ویلو ته وهڅوې، دې ته یې پرې نه ږدې چې درسونه یې پرېږدي. سمه ده، عقیله هم خپله هوښیاره نجلۍ ده، خو نه پوهېږم چې په څه کار به بوخته شوې وي چې له سبق یې غیرحاضري کړې ده. هر څه چې وي، خو همدا چې راغلې د غیرحاضري دلیل یې ترې وپوښته. دا کار به خامخا کوم، ډاډه اوسه، له تا نه مننه چې زه دې خبر کړم. خیر اوسې رحیم لالا، دا خو زما او ستا ګډ مسؤلیت دی چې له داسې خبرو یو بل خبر کړو. خیر دې نصیب شه خورې، رښتیا همدا د کورنۍ د ټولو کسانو ګډ مسؤلیت دی، په سر کې بیا د مور او پلار چې د خپلو اولادونو په تېره بیا د نجونو د زده کړې په برخه کې بې پروایي ونه کړي. هو دا بالکل در سره منم، ځکه چې تاوان به یې سبا ورځ همدا نجونې باسي. ګلالۍ خورې، زما کارونه هم خلاص وبوله، که خدای کول ډېر ژر کور ته ځم او له عقیلې نه به وپوښتم چې خبره څه ده، بیا به تام خبره کړم. غوټۍ ښه ده چې ډوډۍ دې راته راوړه، وږې شوې وم. راشه ډوډۍ دې وخوره، کار به بیا وروسته وکې، ډوډۍ دې سړېږي. زه سمه ده درځم، دا یو ورخ به وتړم. زه دیګ خلاصوم، ورخ دې ژر وتړه او راشه. بس کار یې خلاص شو، اوس به نو دا مخ او لاسونه هم په سړو اوبو ومینځم چې لږ زره تازه شمه. راځه لال بازه، دا وخته دې کړه. دی راغلی، لوبیا دې پخه کړې ده. هو ورته ګوره ما سړېږي. بسم الله. ما ډېره خوندوره دې پخه کړې ده، په لاسونه دې برکت شه غوټۍ. دارو دې شه، زه په لار یم په بیړه راغلم، ما ویل کار به دې ډېر کړی، وږی شوی به یې. په ښه وخت را ورسېدې، ناوخته نه شوې او څو بجې دي؟ هغه زما ساعت څه شو؟ په لاس به دې وي. نه، په جیب کې مې واچو. دغه زما د واسکټ جیب لږ وګوره، هلته دې ځینې راوایخله. سمه ده. زرې راکه که نه، څه ته داسې په رډو سترګو ګورې؟ دا پیسې دې له کومه کړي؟ دومره ډېرې پیسې؟ دا دې چا دي؟ تا خو ویل چې ما سره. درته مې ویل چې ساعت راکه، ته نو د واسکټ په جیبونو کې تالاشي ولې کې؟ تالاشي مې نه ده کړې، ساعت مې له جیبه راایست، پیسې هم ورسره راوختې. بیرته په جیب کې واچوه، ساعت مې راکه. دا دې له کومه کړي دي؟ پرون خو دې ویل چې نشته راسره. پوښتنه یې مه کوه که نه چې له کومې مې پیدا کړي دي. ډوډۍ ته مې پرېږده چې ډوډۍ وخورم. نو تا خو پرون ما ته نه راکولې، ویل دې چې په جیب کې یوه روپۍ هم نه لرم، اوس دې جیب له روپیو ډک دی. څه وخت؟ پرون؟ کله مې دغسې درته ویلي دي؟ راته ودې ویل، که دې راکړی وای زه به ګل مکۍ ته نه خړمخې کېدم. څه شی؟ هغې ته ولې خړمخې شوې؟ دا اوس په لارې ورسره مخامخ شوم، پیسې یې رانه وغوښتې، خو ما ورته وویل چې نشته راسره. څه شي پیسې درنه غوښتې؟ جامې راته جوړې کړې وې، هغه زه پېژنم، وږې ښځه نه ده، خو مجبوره وه، ځکه یې رایاده کړه. ورته ووایه چې بیا بیا درکړمه، درنه تښتم خو نه. د هغې غم مه کوه، اوس دا راته ووایه چې پرون دې ولې پیسې نه راکولې؟ وګوره دومره ډېرې پیسې در سره دي. وا غوټۍ، ته ولې داسې ګیلې کې؟ لکه دا پیسې مې چې خپلې وي، زه دومره بخیل نه یم چې جیب به مې له پیسو ډک وي او تا ته بیا نه در کوم. دا دی، جیب خو دې ډک دی. نو دا خو زما خپلې نه دي که نه، پردۍ پیسې دي، هسې زما په جیب کې پرتې دي. د چا دي؟ ته خو ما ته ووایه. صحیح کې د بل چا دي، هسې یې ما ته امانت ایښې دي، زه یې ورته ساتم.